نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام بخاري رحمه الله تعالى په کتاب الادب المفرد کې یو سل یویشتم باب راوړي 241 حدیث باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح کم کارونه په مسخرو کې روانه دي. دا حدیث د حضرت عبد الله بن صائب څخه روایت دی د خپل نیکه څخه روایت کوي. دا نیکه وایي چې قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يعني يقول ما د رسول علیه الصلاة والسلام څخه خبره واورېدله. د ویل نبی داسې وفرمایل لا یأخذ احدکم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. په تاسو کې د یو نفر د بل انسان سامان په بازیو مسخرو کې هم نه اخلي او په قصد یې نه اخلي. فاذا اخذ احدکم عصا صاحبه فليردها الیه. که په تاسو کې یو د بل چا له کړه لا بېله اجازې واخیستل بیرته دې ورکوي. دا حدیث د ټول ژوند لپاره ښه خلاصه ده. هر څوک کوشش کوي چې چمپل، بوټ، پټو، صدرۍ، کورتۍ، لنګوټی لندنس خپل چمپل او بوټ یې پاک وي، خپل ځای پاک وي، د بل ځای خیرنۍ توس د هغه څخه راخي، پلتک د هغه څخه راخي. په کور کې یو ورور د بل ورور چمپلان بېله اجازې په پښو کوي. اجازه د کور په خونه کې د ورور د خونې څخه نسته چې یو شی راواخیستل سي، خو یو ورور بېله اجازې څخه د بل ورور د خونې شی را اخلي. حدیث شریف کې دغه کار منع دی چې دا د انسان نه کوي. دکاندار د بل دکان همسایه دی، دیګو، کاسیو، پیالې او کاچوغې ته ضرورت پیدا سو، داسې دې نه کوي چې د بل دکاندار بېله اجازې یو شی راواخلي. د الله رسول په دې حدیث شریف کې فرمایي یو انسان د بل انسان سامان بېله اجازې نه را اخلي، په ساتیري کې دې هم نه راخلي او په قصدي ډول دې هم نه راخلي. که یې پام هم دې نه دې راخلي او که یې پام نه و هم دې نه راخلي. حتی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې داسې وفرمایل لکړه خو بیخي چی نه ده، بیخي بې قیمته شی ده. که یو چا له کړه له د بل چا بې اجازې راواخیسته بیرته دې ورکړي. که دې قلم په سیم کو، په درجه او په تعلیم د ښوونې او زده کړې په مرحله کې د چا واخیستې بېله اجازې ورکوه، معافي ځینې غواړه او اجازه دې نه وه اخیستې استعمال دې کوي، عفو ځینې وغواړه. 122 باب باب الدال علی الخیر. امام بخاري رحمه الله تعالی یو بل بحث راته کوي. یو سړی راولاړېږي د خیر کار کوي، بل سړی بیا ورته وایي ورسته ته د خیر کار وکړه. دا امر کوونکی، دا ښوونکی چې ورته وایي د خیر کار وکړه، دا هم داسې ثواب ګټلی سي لکه هغه څوک چې د خیر کار کوي. نو 242 حدیث دی. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله عنه فرمایله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترالی یو نفر فقال باری ورته ویل انی ابدع بی، زما سره یو سواری وه، هغه ما وړلی نسي، کمزورې ده، پاته سوی یم. د الله رسوله فاحملني، پر یو بله سواري ما کښېنوه چې تر خپله ځایه ورسېږم. د الله رسول څه ورته فرمایي؟ قال لا اجدو، زما سره خو بله سواري نسته، نه پیدا کولی سم، مګر ترتیب یې درښولی سم. ګوره د خیر د کار لپاره د الله رسول یو بل صحابي امر کوي وایي ورسه پلانکي ته، خپله سواري نه لري چې هغه انسان ورباندې سپور کړي. ولکن ائتي فلانا، مگر پلانکی صحابي پلانکی نفر ته ورسه فلعله ان يحملك، شاید د هغه سره سواري وي او تا پر خپله سواري سپور کړي تر یو ځای دې ورسي. فاتاه فحمله، دغه انسان رالی هغه بل چاته
هغه ته وویل چې رسول علیه الصلاة والسلام راستولې او یا هم دغه سرالی ورته ویل چې درې ځای مې دستا پر سواری ورسوه باره باندې سپور کې وی رسوي. فات النبي صلی الله علیه وسلم فاخبره باره دا سړی رالی و زه خو رښتیا هم سړي ته ورغلم پر سواری سپور کړلم او ته مې دا خبر کړلې تر هغه ځای ورسولم. فقال نو د الله رب العزت رسول فرمایله من دل على خير فله مثل اجر فاعله کچا بل چاته د خیر د کار په باره کې راهنمایي وکړل چې تورسه پلانکی د خیر کار وکړه د دل لپاره دون د ثواب دی لکه هغه چا چې د خیر کار کړي. و زه دا ورور ته ورسته ماته یا بل ته وایم ورسته ماته یو ګلاس اوبه راوړه ابل ته وایم ورسته ته چمپل سم که ابل ته وایم ورسته ته د خلکو په دروازه کې ودرې چوکیداری کوه. دا زه چې ورته وایم چې ورسته ته چوکیداری کوه زما دون ثواب دی لکه هغه څوک چې په چوکیداری اخته وي. ورسته د میلمه خدمت وکړه میلمه رالی چای برابرې که اوبه ورته راوړه د ډوډۍ بندوبست وکړه که یخ کېدی د ګرمۍ دپاره یا د تودوالي لپاره هم یو څور برابر که. دغه سړی چې راځي د میلمه خیال ساتي او هر څه ورته برابروي د ده ثواب چې څونه دی هغومره د هغه انسان ثواب دی چې دته یې د خیر د کار ویلي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ترتیب و قدرمنو. ځکه نو په ټولنه کې که یو د بله امر بالمعروف نهي عن المنکر شروع سي ان شاء الله د ټولنه د خیر ټولنه ده. امر بالمعروف کې څه شي وي خلکو ته وایي چې تاسو روز ما اوري خلکو ته وایي چې تاسو بد کارونه مه کوئ خلکو ته وایي چې تاسو نور مه ازاروئ. دا د ثواب کارونه دي په دې کې هغونه ثواب دی لکه څوک چې د ثواب کار کوي. یعنی په بل عنوان چې درته وایم په کار کولو کې څونه ثواب دی په ویلو کې هم هغه ثواب دی. قول او عمل څه وخت سره برابر دي وینا او کار څه وخت سره برابر دي هغه وخت چې ته یو چاته د خیر د کار وایې وینا ورته وکړي هغه یې وکړي ستا وینا او د هغه کول سره برابر دي یعنی ثواب ستا او ثواب د هغه نفر سره برابر دي. 123 باب العفو والصفح عن الناس خلکو ته عفو کوي د خلکو سره درگذر کوي خلک ډیر په عذابوي ما خلکو ته عفو کوي بخشش کوي دا تر ټولو غټه طریقه ده او لویه طریقه ده. د خلکو سره په کارو او ټولنه کې درگذر په کار وي معافي په کار وي ډیر حساب کتاب نه په کار چې شمپوشي په کار وي. 233 حدیث دی عن انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه څخه روایت دی ان يهوديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم یو يهوديه شذرال نبی علیه الصلاة والسلام ته پسر راوړي بشاتن مسمومتن صداسو چې په زهر لړلسي وو وشتلې چې رسول علیه الصلاة والسلام ملکی فاکل منها نبی علیه الصلاة والسلام دا زهرجن څخه چې په زهر لړلسي وو خوراک چې وکي نو خامخه نور صحابه کرامو ته معلومات وسو ورپسې سولاغه يهودي شذ ټینګ کړله راي واستله فجيء بها اشد چې راوستله فقيل الا نقتلها نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه ول اذا الله رسول موږ به دا شذ ملک ځکه چې ستاسو قتل او د وژنې کوشش کوي. وس په دې وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام عفو وګوري په دې وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام معافی تو وګوري او بخشش ته وګوري څنګه شبخش ورته وکړه ورته فرمایل قال لا یا ملکوي ما یو څوک ستا په قتل یو څوک ستا په وژنه په سر روان وي ته چې عفو ورته وکې په حقیقت کې تا دون لوی کار وکي لکه مځکه او اسمانونه دا ستا عفو که پر مځکه او اسمانو باندې وویشي د مځکې او اسمانو سره برابرې شي تول او ترازو د مځکې او د اسمانو که په تول او ترازو کې واچي څونه به د پله درنسي دا ستا معافي هم دونه درنیږي. نبی علیه الصلاة والسلام د وشیسته چې پسه ورته راوستي د پسه غوښه راوړل او د پسه غوښه یا پسه په زهر ولړسي وو او په زهر والسي وو. نبی علیه الصلاة والسلام باید خوراک ځنی وکي خوراک یې ځنی وکي د دې هدف لپاره چې نبی مړ کی چې رسوایی جوړه سول شذ راوستل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې امر کوي اما صحابه ورته ویل چې مړه به ولې خو ستاسو قتل کوشش کوي او زموږ په مذهب کې هم دا مسله ده که چا مړ کوله ته باید د هغه دفاع وکړي یو شی در تراوړي ستاسو د مرګ هغه ته باید سزا ورکړي خو نبی علیه الصلاة والسلام سزا ورنکړه. ولې سزا ورنکړه؟ عفو ورته وکړه او د الله رب العزت په قران کریم کې هم دغه سي ارشاد دی چې تاسو خلکو ته عفو کوئ تاسو خلکو ته معافي کوئ او الله رب العزت
معافي کوونکي انسانان خوښوي. قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا راوي وای ما دا بخش او عفو د رسول عليه الصلاة والسلام په خبرو او انداز کې لیدله چې نبی عليه الصلاة والسلام دې شي عفو کوي. عفو مرتبه کړله. رښتیا کدر قتل څوک کیږي، ستا دوست در وژلی و، ستا ورور در وژلی و، په کورنۍ کې قتل کړی و او په ننواتې درته راغله، جرګه درته راوستله، مرکې در باندې وکړلې، علما و سیدان و سپین ږیري عابدین انسانان در باندې راټول کړله او تا یوازې او یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره وبخښئ، حقیقت کې تا د الله جنت وګټئ. معمولي خبره نه ده. که ستا ورور ټکر وکړي په بازار کې، د موټر سره ټکر سو، د بل شي سره ټکر سو او هغه مړ سو، موږ به څه چم کوو؟ شریعت کې خو دغه حکم دی چې دیت ځینې اخیستل کېږي، پیسې ځینې اخیستل کېږي. که ستا ورور یو چا په توپنچه او توپک باندې در وویشتي، شریعت دغه حکم دی حاکم ته ولاړ شه، قاضي ته ورته زما ورور یو چا رامړ کړي، قاضي به هغه راکش کړي، شاهدان به باندې تیر سي، هغه به اقرار وکړي، د خلکو مخ ته به هغه په مردک وولي، قتل به یې کړي، مړ به یې کړي. ته به راولاړ سې چې ته د هغه ستا د مقتول ورور وارث یې، هغه څوک به مړ کړي چې ستا ورور یې در ویشتلی دی. په دنیا کې خدا ده قصاص دغه ته ویل کېږي، بدله اخیستلی سي. اما د الله په دربار کې چې وزن لري، د الله په دربار کې چې ډېر د لوی اجر کار دی، هغه دا کار دی چې عفو ورته وکړه، ورته زه د الله رب العزت د رضا لپاره معافي. یا به د قیامت په ورځ الله رب العزت ستا تل او درازو در درنوي. په دې دنیا کې یو مثال درته وایم، د پلار چې خدمت وسي، ښه زوی چې خدمت وکړي، نو په آخري وخت کې ښه زوی ته په میراث کې څه ډېر حصه ورکړي. یا کله کله په ژوند کې لا ورته ووایي دا ټوله سره مې جایداد د دغه زوی او نور زامنان زه زیر کړی. الله رب العزت د قیامت په ورځ هم هغه انسانان چې په دې دنیا کې عفو کړی ده، ډېر ثوابونه په دې ورکوي چې زما د قانون سره برابر دي، ژوند ګزاره یې کړی. زه یو ساده مثال درته وایم. زموږ په مدرسه کې سوونه شاګردان دي، سلګونه شاګردان دي. خامخا شاګردان څه غلطۍ راځي، څوک ښکنځل وکړي، څوک بېادبي وکړي، څوک استاد ته خشکه وکړي، څوک د استاد غیبت وکړي. ډېر ځله داسې راغلي، په وار وار داسې راغلي چې موږ عفو ورته کړی، ځکه چې الله رب العزت عفو خوښوي. او کله بیا داسې هم پېښه سوي چې سزا مو ورکړي، مدرسې ته یې وباسو، سزا ورکړو، د اخلاقو نمرې ورکمې کړو او نورې تنګۍ ورباندې راولو، د عبرت او د تعلیم او د تربیې لپاره، د ادب د زده کولو لپاره. خو عفو مو ډېرې وي، عفو مو تر هغه ډېره وي. 244 حدیث کې رسول عليه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ عن وهب بن کیسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر. د وهب بن کیسان څخه روایت دی، دی وايي ما د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه څخه واورېدله، دی پر منبر ناست یقول على المنبر، پر منبر دا خبره خلکو ته کول لکه نن چې زه تاسو ته کومه. د سورة اعراف 199 نمبر آیات یې ورته ووایه چې الله داسې وایي خذ العفو، هر وخت عفو راټینګوه، خلکو ته عفو کوه، زیر یې کړې ورته معافي، او په خوله یې څه درپسې وویل ورته معافي، کله کله یې بد درته کتل ورته معافي. په اوس وخت کې خو نو دغه سپین سترګې او په اوس وخت کې جنجال د خلکو، یا په اوس وخت کې چې زموږ تاسو د پښتنو پر اصطلاح چې خار یو چا ته ورسي، د موټر په ارن، د موټرسایکل په اسکلیټر چې تیز ریز ورکړي او یا دوړې په وکړي، یا موټر ښه ټینګ ځینې وځغلوي او یا ارنان پسې ورکوي، دا نو هغه شیان دي چې د انسان په زړه کې تاثیر کوي، یو څوک په ځایېږي. که یو چا دغسې در سره وکړل هم عفو ورته کوه، دی ښه نه پوهېږي، دی ښه نه پوهېږي، موږ خو ښه پوهېږو. په عفو باندې انسان ښه ایسي، په عفو باندې انسان هر وخت ښه ایسېدلی هم دی، او په عفو الله رب العزت خوشحاله کېږي هم. نو دا یې ورته ویل چې خذ العفو، همیشه عفو کوه، وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین، او هر وخت په ښو کارو باندې خلک امر کوه، واعرض عن الجاهلین، د بدو ناپوه خلکو څخه مخ اړوه. عفو کوه، درې خبرې یاد وساتئ، عفو کوه او د ښو کارو امر کوه. ناپوه انسانانو چې خبره در سره کول، خبره مو ورسره پیچه. د الله قانون هم دا دی چې کله ناپوه خلک خبرې وکړي، هغوی ته ووایه چې بس څه دي، څه نه در سره وایه، ځکه چې ناپوه خلک ستا عزت او قدر نه لري، د الله د قرآن قدر نه لري، د الله د رسول د حدیثو قدر نه لري، د مذهب قدر نه لري، د سپینې ږیرې قدر نه لري. ناپوه انسان سره چې څونه خبره غځوي، هغوی انسان پکښې بې عزته کېږي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده، واعرض عن الجاهلین، د ناپوه انسانانو څخه مخ اړوه.
قال والله ما امر بها ان تؤخذ الا من اخلاق الناس. دا صحابي وای هر وخت به ما چې د خلکو سره معامله کوله همداسې معامله به مې کوله، او د خلکو په ټولنه او د خلکو اخلاق هم باید داسې وي چې عفو وسی، درگذر وسی، او د شو کارو امر وسی، او د ناپوه انسانانو څخه مخ واړول سي. بیا وای والله لاخذنها منهم ما صحبتهم، زبر د خلکو سره ان شاء الله هغه سرویه کوم چې د دې سره گزاره کوله لکه څنګه چې قران کې راغلي، لکه څنګه چې حدیثو کې راغلي. موږ خپل شاګردان ته همیشه دا توصیه کوو چې تاسو به الله رب العزت فارغ کې علما بسي د خلکو سره ښه چلند کوي. خلک په اخلاقو ګټلای شي او بد اخلاقی نه شي ګټلای. عام خلکو ته په جلسو په بیانو کې دغه وایي چې تاسو د خلکو سره اخلاق کوي، په اخلاقو انسان ماتیږي، په زور نه ماتیږي، په دې نه ماتیږي ته سلام نه ورته په لار کې یا د سلام لپاره سپون وي ابل بڼ ورته وي، په دې نه ماتیږي. خلک په چی شي ماتیږي؟ ښه اخلاق ودرېږه، ښه سلام ادا کړه، روغبړ وکلاس پر نامه ونیسه، هغه پر تنګي مچکه، استا حریف او دشمن دا ماتولای شي، په زور باندې نه ماتیږي. 245 حدیث څنګه دی؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، حضرت عبدالله ابن عباس فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایله علموا ويسروا، تاسو خلکو ته شان او روشایست، ويسروا او اسانی وکي، ولا تعسروا او تنګی مکوي، واذا غضب احدكم فليسكت، او چاته چې درد ورلې بیا دې چپ سي. اسانی همیشه کوي قدرمن، په خپل کورو کې پر خپل بیبيګانو اولادو هم اسانی کوي. اسانی چشته کله کله ملمانه دي چې مجبور کوي مچ خامخای ډوډۍ په خاک. یو مثال درته د نانوای کومه سره وک، کله کله ستړیاوي او ستا په وسه پرای وای چې نه سم کولای تم په پیژه چې اولادو نه وي د باندې څخه بندوبست غوښو د وشي ورته وک. دنیا خو دغه د پاره یسروا ولا تعسروا، علموا خلق ته روشوي نیکی خبره، یسروا اسانی وکي، ولا تعسروا تنګی مکوي، و اذا غضب احدكم فليسكت، کدی پکور کې خشک کول درد درلې چپس راووس. د دې پر ځای چې طلاق ته خبره ورسېږي، روزانه د طلاق مسلې را رواني، بل ورځ یو رالی یو ځوان ولما خپل شي استداسي ول درې واره طلاق مالا پدې څه دی ورته ویل د ځان صفاتوم راته کی وای ما شه جبوره او ما شه گزاره ورسره کړی ده. نو مال کته دغه سی لکه داته چې ما ته وای نو ستا شه خو بيخي فاسقه هم سوله او ته د فرشتو مقام ته مرسېدلې، تا هیڅ نه دی کړی، ما هیڅ نه دی کړی، ما الله خو نه منو. شذ دي سل پسله کې ملامت نر دي نه ملامت، دا کله کېدلی شي نر هم ملامت وي. نارینه خوې دادی چې زغم، حوصله، تحمل، برداشت. د نارینه خوې دادی اسانی پر کوروالا پر بچانو. د نارینه خوې دادی د تنګي لپاره د نور پیچونه په کورنۍ کې نه پیچي. د نارینه خوې دادی چې درد ورلی بس آرام دي کسي ژوند سمیش او ژوند هغه وخت سمیدلی شي چې د رسول عليه الصلاه والسلام په ارشاداتو باندې عمل وسی. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.